وروسته پسې بله ساحه چې ده مقصد نن شاید یو څه وځنډېږي صحیح دی د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده کلنډر په نامه باندې یادېږي کلنډر شاید درته معلومیږي په پښتو باندې موږ تاسو جنتري ورته وایو جنتري موږ تاسو د دې لپاره استفاده کوو چې موږ تاسو مثلا ځینې مهمې ورځې دي ځینې نوټونه غواړو چې دغه یې کړو نوشته کړو د ځان سره مثلا نن 12 تاریخ دی مثال دا 12 تاریخ دی د 12 تاریخ څخه دغه ساعتونه هم لري ټوله صحیح دی چې پر څو بجې باندې مثلا ته غواړې چې پر 14 تاریخ باندې د یو چا سره میټینګ وکړې مثلا د میټینګ صحیح دی دا به ایونټ به یې کومه ایونټ د څو بجو څخه مثلا د 9 څخه نه غواړم چې دغه یې کومه مثلا د 8 څخه تر 9 پورې دا کولی شم چې تر دغه پورې کومه مثلا تر 9 بجو پورې کوم د 8 څخه تر 9 بجو پورې ډسمبر څو دی ډسمبر 14 تاریخ باندې که چیرې دا زه سیو کومه باندې دی د 8 څخه تر 10 بجو پورې په دغه وخت کې راځي یعنی پر دغه ځای باندې نه راځي دا اوس چې دی دا به زه سیو کومه صحیح دی دا د 9 بجو څخه تر 10 بجو پورې یا تر 10 بجو پورې پر دغه تاریخ باندې زه میټینګ لرم مثلا صحیح دی د دې لپاره تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ کولی شئ چې برډیټ لپاره یو چاته مثلا دغه ورکړئ په اصطلاح باندې یو چا برډې مو ځان سره نوټ کړی وي چې درڅخه هېره نه شي کولی شئ چې د ځان لپاره یو ریمایندر ورکړئ دا لکه موږ تاسو په ټلیفون کې ریمایندر وکړو نو د دې لپاره موږ تاسو کولی شئ چې د کلنډر څخه استفاده وکړو کولی شئ چې میاشتې په دې ځای ورځې په دې ځای کې واړوئ کوم ویک غواړئ مثلا کومه میاشت غواړئ او کوم کال غواړئ هغه کولی شئ چې په دې ځای کې سلیکټ کړئ ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د کلنډر پلس په نامه باندې یادېږي ګوګل پلس موږ تاسو فیسبوک استعمال کړی دی شاید ټویټر مو استعمال کړی وي شاید انسټاګرام مو استعمال کړی وي ګوګل پلس دا د ګوګل د لارې څخه یو سوشل میډیا ده چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ځای کې د ځان لپاره اکاونټ جوړ کړو عیناً دا رقم کار ځینې اخیستلی شو لکه د فیسبوک څخه چې کار اخلو صحیح دی مثلا په دې ځای کې ته غواړې چې دا ټرمپ دغه یې کړې فالو یې کړې د هغه څخه وروسته بله ساحه چې ده ترانسلیټ موږ تاسې ولیوه کله چې زه کلیک پر وکړم د دې لپاره چې موږ تاسې ژباړه وکړو موږ کولی شو چې د ګوګل ترانسلیټ څخه استفاده وکړو او ګوګل ترانسلیټ چې دی دا اصلا د ګوګل له لارې څخه جوړ شوی دی چې موږ تاسو ته یې دلته دی په جیمیل کې راکوي ګوګل ترانسلیټ مثلا ته چې غواړې چې ترانسلیټ کړې کومې ژبې ته یې غواړې چې ترانسلیټ یې کړې مثلا غواړې چې د پښتو څخه مثال پښتو کومه ده دا یم پښتو څخه غواړئ چې انګلیش ته یې دغه کړې ترانسلیټ کړې مثلا مثال زه د کندهار یم ایم کندهار خو دغه ترانسلیشن یې په دې خاطر باندې دغه نه دی ضعیفه دی چې تر اوسه پرې کار نه دی ورته شوی ډېر اوس پر اخته دي نفر چې کار پکې نو په دې ځای کولی شئ چې تاسو ترانسلیشن د هرې ژبې څخه د پښتو څخه کولی شئ چې انګلیسي ته یې واړوئ د انګلیسي څخه کولی شئ چې پښتو ته یې واړوئ دا هم د ګوګل د لارې څخه یو سرویس دی د دې څخه وروسته کولی شئ چې د فوټوز په نامه باندې دا بټن چې کلیک کړئ پر دې بټن باندې تاسو کولی شئ چې د خپل ځان لپاره یو عکس اپلوډ کړئ یا مثلا کولی شئ چې دغه البم جوړ کړئ دا به کنټینیو کومه په دې ځای کې پر کریټ باندې کلیک وکړه کریټ البم چې د جوړ کړئ مثلا په هر نامه باندې چې د البم جوړ کړئ ښه دا د دغه ګوګل د لارې څخه تاسو کولی شئ چې مثلا البم جوړ کړئ یا مثلا یو عکس ور واچوئ یا مثلا دغه البم ور واچوئ او یا هم مثلا شیر یې کړئ د نور خلکو سره که چیرې زه یوازې اپلوډ پر کلیک کوم اپلوډ مثلا راسمه یو عکس ته پر ډیسکټاپ باندې نه پوهېږم چې عکس ته که نشته د پکچر ښه د دغه کوالټي صحیح ده نو کولی شئ چې په ګوګل فوټو کې د دې لارې څخه د خپل ځان لپاره هم البم جوړ کړي او هم یو عکس پکې کښېږدي بله هغه په تا پورې مربوط دی دلته په دې ځای کې که هدف دا و چې ته د نور سره شیر کړې دا به زه بېرته کینسل کړم که د نور سره شیر یې پر دا شیر باندې کلیک وکړه برای بیا د نور سره شیرولی هم شي د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د ډاکومنټ په نامه باندې ده کله چې کلیک پر وکړئ تاسو فکر کوئ چې پر هغه ځای باندې خلاص شوه ښه ډاکومنټ دا مو ویلی دی مخکې ډاکومنټ د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسو غواړو چې په دغه ګوګل ډرایو کې د ځان لپاره یو ډاکومنټ جوړ کړو دغه مختلف فارمټونه دي هر فارمټ چې خوښ دی هغه فارمټ باندې کلیک کړئ تغییر او تبدیل پکې راولئ وروسته ډاکومنټ جوړئ ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د بلاګر په نامه باندې دی بلاګر
بلاګر یې ډېر دغه دی مهم دی. مثلا ستاسو په پوهنتون کې مثال ځینې استادان دي هغه ریسرچ کوي، یو موضوع درته وایي وایي دغه موضوع ما نن په سیم کې سمه نه کړله تشریح، زه دا پر بلاګ باندې ږدم. دی د خپل ځان دپاره بلاګر جوړوي. بلاګر دا معنی ده لکه موږ تاسو چې tand.com خلاصوو او یا مثلا bbc.com خلاصوو یا بینوا.com خلاصوو، دغه بلاګر چې دی دا بیا په یوه نفر پورې مربوط دی چې دی خپل ټولې لیکنې پکښې پورته کوي او د هغه نفر مربوط دي دا لیکنې. نو په دې ځای کولی شئ چې پر دغه کریټ یور بلاګ باندې کلیک وکړئ، کولی شئ چې د خپل ځان لپاره یو بلاګ جوړ کړئ، خپل لیکنې پکښې شیر یې کړئ. صحیح دی؟ اوس د دې پاسورډ څه غواړي، پاسورډ چې داخل کړئ دی داخلیږي بره بلاګر جوړولی شي چې په کوم نامه باندې ته غواړې چې بلاګر جوړ کړې. بیا چې هر چا ته وایي چې ته زما بلاګ وګوره، فقط ما هغه نوم ورکوې چې دی چې هغه نوم دلته سرچ کړې هغه بلاګ ورته خلاصېږي، لکه موږ tand.com خلاصوو یا bbc.com خلاصوو، دا رقم کار کوي. مګر تاندو بي بي سي و دا چې دی دا یو ټیم یې چلوي او بلاګر چې دی یا بلاګ چې دی دا یو نفر یې چلوي. یو نفر هم چلوي، شاید 2-3 کس هم به چلوي، فرق نه کوي.